ګلبدین حکمتیار وایي د افغانستان نظام غیر اسلامي ده. ګران اوریدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتمن در سره سبسکرایب کړئ. د حزب اسلامي ګوند مشر او ولسمشریز نوماند ګلبدین حکمتیار پرون کاپیسا ولایت کې پلویانو سره لویه غونډه کړې. هغه په دې غونډه کې پر حکومت د نور نیوکو ترڅنګ تور لګولی چې د افغانستان نظام غیر اسلامي دی. د حکمتیار په وینا هغوی ته شرم او مرګ پکار دی چې دا نظام اسلامي جمهوریت ګڼي. دوی ادعا لري چې دغه نظام د اسلام پر لمنه تور داغ دی. د جناب د خبرو په ځواب کې د ولسمشر ویان صدیقي بیا د حکمتیار دا خبرې غندلې او ویلي چاته د اسلامي جمهوریت د توهین اجازه نه ورکول کیږي. صدیقي په دې اړه څه نه دي ویلي چې له داسې څرګندونو سره به د ارګ رسمي او عملي چلند څه ډول وي. له دې سره هم مهاله په یو خصوصي تلویزیون کې د ولسمشر غني ورور حشمت غني احمدزي یو سیاسي بحث خپور شوی. په دغه بحث کې حشمت غني د نورو خبرو ترڅنګ پر ګلبدین حکمتیار توندې نیوکې کړې. حشمت غني وایي حکمتیار یو بې سواده او قاتل سړی دی. هغه د انجینري پوهنځی صرف یو سیمسټر لوست دی. کابل یې راکټ باران کړی، تر 500 کسان یې وژلي، خو دومره لګښت ځکه پرې شوی او د سولې په نوم امتیاز ورکړل شوی چې نور خلک ونه وژني. په هر حال د پرونۍ خبرې او په کابل کې 2 ورځې وړاندې وحشانۍ پیښې کوم خاص فرق نه سره لري، ځکه دا بریدونه هم په دې انګیزه شوي چې ګواکې افغان نظام کافر دی او حکمتیار عملا د همدغه نظام په غیږه او امکاناتو داسې پردې خبرې کوي. عجیبه خو دا ده چې له همدې حکومته تغذیه کیږي، روزي له همدې حکومته ده. دا جناب داسې کار کوي چې په کوم لوښي کې یې خوري په همغه کې بیرته توپ کوي. کله افغانانو ته سیکولران وایي چې ولې د پاکستانیانو خلاف خبرې کوي، حقیقت خو دا ده چې د فکر پنجاب پیدا افغانۍ نه ده. ګلبدین حکمتیار دا فکرونه مه کوه چې ته به نارې تکبیر کړې او خلک به الله اکبر نارې کړي. یو څو پلویان دي چې درته راټول شوي په دوی مه غولېږه. ته دومره په ولس کې له پامه لوېدلی چې ان خپل زوی د پارلمان ته کامیاب نشو کړی. ته خو لا د ولسمشرۍ خوبونه وینې. د یادولو ده چې 2 کاله وړاندې حکمتیار د سولې تړون لاسلیک کړ او کابل ته د سیاست لپاره راغی. په لاسلیک شوي تړون کې راغلی و چې دا تړون د افغانستان د اسلامي جمهوریت او حزب اسلامي ګوند ترمنځ لاسلیک کیږي. د یادولو ده چې حکمتیار سولې بهیر ته له راتلو سره په لومړیو کې د حکومت یو تر ټولو لوی مدافع و، تر دې چې په ځلونو پر وسلوالو طالبانو د روانې جګړې له کبله توندې نیوکې وکړې او د دوی جګړه غیر اسلامي او یوازې افغان وژنه وګڼله. خو اوس بیا فکر بدل شوی. موږ خو اوس دې ته حیران چې دی غواړي ستا بیکګراوند خو ټولو ته معلوم ده. څو ورځې وړاندې د خپل قومندان زرداد وویل چې د حکمتیار په امر مو خلک په پاټکونو کې شکول او له نورو خو به تاسې هم خبر یې. په هر حال کله کله فیسبوک کې ځینې خلک لیکي چې هغه کوم انجینر ده چې د جوړولو نه زیات ړنګول کړي دي. بیا خلک ورته لیکي چې هغه ګلبدین حکمتیار ده. نو جناب حکمتیار صاحب تاسو خو هم کاندید یې، ولس ته مو برنامې وړاندې کوي چې څه غواړئ. د یادولو ده چې ولسمشر غني وایي چې سالمه سیالي کوي. له نورو کاندیدانو هم هیله لرو چې سالمه سیالي دې ورسره وکړي. په هر حال تاسو د ګلبدین حکمتیار د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.